ځواکمن او زړور څوک دی؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یوه ډیره لنډه خو له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. میرمن په خپله کوټه کې د تخت په څنډه ناسته وه. خاوند یې هم کوټې ته راغی او د خپلې میرمنې په اوږه لاسونه کېښودل او ورته یې وویل په دنیا کې ځواکمن او زړور انسان څوک دی؟ میرمن یې ورته ځواب ورکړ چې زه یم. خاوند یې بیا ځینې پوښتنه وکړه چې په دنیا کې ځواکمن او زړور انسان څوک دی؟ میرمن یې یو ځل بیا خپله خبره تکرار کړه او ویې ویل چې زه یم. خاوند د کوټې په دروازه کې ودرېد او بیا یې خپله پوښتنه تکرار کړه. دا ځل میرمن په ارامه وویل د دنیا قوي انسان ته یې. خاوند یې ډېر په تعجب وروکتل او ویې ویل زه تر اوسه خو دې ځان د نړۍ زوروره بلله، اوس ولې له خپلې خبرې واوښتې؟ میرمن ځواب ورکړ تر اوسه چې ته زما څنګ کې وې فکر مې کاوه چې د دنیا تر ټولو ځواکمنه انسانه زه یم. چې کله مې له څنګ څخه لرې شوې د کمزورۍ احساس مې وکړ. دوستانو له دې کیسې څخه دا درس اخیستلی شو چې خاوند د میرمنې لپاره د سوپر حیثیت لري، نو هیڅکله د خپلو میرمنو په وړاندې مه بې مسؤلیته کیږئ. تاسو هم د میرمنو په شتون کې د یو معتبر شخص په توګه په ټولنه کې د ارزښت وړ یئ. مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به د کیسې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.